د انګلیسي زده کړه له عثماني انګلیش اکاډمي میتود سره. شپږم درس. دې قسمت ته فقط غوږ ونیسئ. د دې معنا کیږي زه غواړم خبرې وکړم. I want to speak. نن. Today. آیا غواړې همدا اوس لاړ شې؟ Do you want to go now? نن نه. Not today. کولی شم دلته کښېنم؟ Can I sit here? زه غواړم لږ قهوه واخلم. I want to buy some coffee. څه شی؟ What? څه غواړې وکړې؟ What do you want to do? له ما نه څه غواړې؟ What do you want from me? یو شی. Something. زه غواړم یو شی واخلم. I want to buy something. څه کار کوې؟ What do you do? اوس پوښتنه وکړئ چیرته؟ Where? اوس چیرته یې؟ Where are you now? پوښتنه وکړئ مینا چیرته دی؟ Where's Mina? چیرته روان یې؟ Where are you going? پوښتنه وکړئ کله؟ When? پوښتنه وکړئ آیا کانادا ته ځې؟ Are you going to Canada? هو مونږ کانادا ته ځو. Yes, we're going to Canada. پوښتنه وکړئ او وګورئ چې کله ځي. When are you going? نه پوهیږو. We don't know. پوښتنه وکړئ شادي په کور کې دی؟ Is Shadi home? نه شادي په کور کې نه دی. No, Shadi's not home. علي چیرته دی؟ Where's Ali? فکر کوم علي په مارکیټ کې دی. I think Ali's at the mall. وای فکر نه کوم چې علي مارکیټ کې وي. I don't think Ali's at the mall. له ما نه پوښتنه وکړئ او وګورئ چې سامان پیژنم. Do you know Saman? وای هو سامان پیژنم. Yes, I know Saman. نه سامان نه پیژنم. No, I don't know Saman. وای زه دلته ژوند نه کوم. I don't live here. پوښتنه وکړئ او وګورئ چې آیا زه یو چای غواړم؟ Do you want a tea now? هو لطفاً. Yes, please. نه مننه. No, thank you. No, thanks. I'm fine. زه لږ کافي غواړم. I want some coffee. پوښتنه وکړئ نوید آیا کور ته ځې؟ Naveed, are you going home? هو کور ته ځم. Yes, I'm going home. له ما نه پوښتنه وکړئ او وګورئ چې آیا انګلیسي خبرې کولی شم؟ Can you speak English? مثبت ځواب ورکړئ یعنی وایئ چې هو کولی شم. Yes, I can. هو کولی شم انګلیسي خبرې وکړم. Yes, I can speak English. وای نشم کولی انګلیسي خبرې وکړم. I can't speak English. پوښتنه وکړئ آیا کولی شئ فارسي خبرې وکړئ؟ Can you speak Persian? منفي او وړوکی ځواب ورکړئ یعنی وای نه نشم کولی.
No, I can't. پوښتنه وکړئ آیا مارکیټ دلته دی؟ Is the mall here? نه دلته نه دی. No, it's not here. هلته دی. It's there. وایي مینا په خوراکي پلورنځای کې دی. Mina's at the store. علي په کور کې دی. at. Ali's at home. علي کور کې دی بغیر له at. Ali's home. له ما نه پوښتنه وکړئ چې کله ایران ته ځم. When are you going to Iran? وایي نه پوهېږم. I don't know. پوښتنه وکړئ او وګورئ چې شادي د کوم ځای څخه دی. Where's Shadi from? شادي د ایران څخه دی. Shadi's from Iran. زه هم د ایران څخه یم. I'm from Iran too. تاسو د کوم ځای څخه یئ؟ Where are you from? آیا د کانادا څخه یئ؟ Are you from Canada? نه زه له کانادا څخه نه یم. No, I'm not from Canada. مونږ د ایران څخه یو. We're from Iran. وایي زه کولی شم انګلیسي خبرې وکړم. I can speak English. اوس زه کولی شم انګلیسي خبرې وکړم. I can speak English now. د دې معنا کیږي زه غواړم خبرې وکړم. غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. I want to speak. To speak. Want to speak. I want to speak. بیا وایي زه غواړم خبرې وکړم. I want to speak. وایي غواړم انګلیسي خبرې وکړم. I want to speak English. وایي نه غواړم. I don't want. نه غواړم خبرې وکړم. I don't want to speak. وایي نه غواړم فارسي خبرې وکړم. I don't want to speak Persian. پوښتنه وکړئ آیا تاسو انګلیسي خبرې کوئ؟ Do you speak English? پوښتنه وکړئ آیا غواړئ؟ Do you want? آیا غواړئ چې خبرې وکړئ؟ Do you want to speak? اوس پوښتنه وکړئ آیا غواړئ چې انګلیسي خبرې وکړئ؟ Do you want to speak English? Want to speak? Do you want to speak? Do you want to speak English? وایي نه زه غواړم فارسي خبرې وکړم. No, I want to speak Persian. پوښتنه وکړئ آیا تاسو انګلیسي خبرې کوئ؟ Do you speak English? آیا تاسو غواړئ فارسي خبرې وکړئ؟ Do you want to speak Persian?
نه غواړم فارسی خبرې وکړم. No, I don't want to speak Persian. غواړم انګلیسي خبرې وکړم. I want to speak English. ووایئ زه په ایران کې ژوند کوم. I live in Iran. اوس ووایئ زه غواړم په ایران کې ژوند وکړم. I want to live in Iran. نه غواړم دلته ژوند وکړم. I don't want to live here. نه غواړم چې هلته ژوند وکړم. I don't want to live there. غواړم دلته ژوند وکړم. I want to live here. پوښتنه وکړئ آیا لږ چای غواړئ؟ Do you want some tea? اوس تاسو نه غواړئ چې چای وڅښئ. څنګه ورڅخه مننه کوئ؟ No, thank you. No, thank you. I'm fine. No, thanks. No, thanks. I'm fine. پوښتنه وکړئ کله کاناډا ته ځئ؟ When are you going to Canada? د دې معنی کیږي نن. غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. Today. Today. ووایئ نن. Today. ووایئ نن ځم. I'm going today. ووایئ نن ځم ایران ته یا نن د ایران په طرف روان یم. I'm going to Iran today. له ما نه پوښتنه وکړئ چې آیا نن ایران ته ځم؟ Are you going to Iran today? د دې معنی کیږي نن نه. غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. No, not today. No, not today. ووایئ نن نه. Not today. پوښتنه وکړئ او وګورئ چې آیا زه یو کافي غواړم؟ Do you want a coffee? ووایئ نه کافي نه. No, not coffee. د سوال په شکل پوښتنه وکړئ لږ چای؟ Some tea? هو لږ چای غواړم. Yes, I want some tea. اوس پوښتنه وکړئ آیا مارکیټ دلته دی؟ Is the mall here? ووایئ دلته نه. Not here. هلته دی. It's there. ووایئ علي نن کور کې دی. Ali's home today. ووایئ مونږ خوراکي پلورنځي ته ځو. We're going to the store today. ووایئ مونږ نن یو خوراکي پلورنځي ته ځو. We're going to a store today. د دې معنی کیږي مونږ غواړو خوراکي پلورنځي ته لاړ شو. غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. We want to go to the store. Go. To go to the store. We want to go to the store. ووایئ مونږ غواړو خوراکي پلورنځي ته لاړ شو.
We want to go to the store. پوښتنه وکړئ آیا کولی شو فارسی خبرې وکړو؟ Can we speak Persian? اوس پوښتنه وکړئ کولی شو نن مارکیټ ته لاړ شو؟ Can we go to the mall today? کوشش وکړئ چې مثبت او وړوکی ځواب ورکړئ. Yes, we can. اوس منفي او وړوکی ځواب ورکړئ. No, we can't. د دې معنا کیږي آیا کولی شم دلته کینم؟ غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. Can I sit here? Sit. Sit. Can I sit here? تلفظ ته ښه غوږ ونیسئ. بیا وایئ آیا کولی شم دلته کینم؟ Can I sit here? کیناستل څه کیږي؟ Sit. ځواب ورکړئ هو کولی شئ دلته کینئ. Yes, you can sit here. نه نشئ کولی دلته کینئ. No, you can't sit here. کولی شئ هلته کینئ. You can sit there. وایئ زه غواړم کینم. I want to sit. زه غواړم دلته کینم. I want to sit here. نن زه غواړم دلته کینم. I want to sit here today. اوس وایئ کله؟ When? کله غواړئ لاړ شئ؟ When do you want to go? کله غواړئ ایران ته لاړ شئ؟ When do you want to go to Iran? وایئ نن نه. Not today. اوس نه. Not now. له ما نه پوښتنه وکړئ چې آیا همدا اوس خوراکي پلورنځي ته ځم؟ Are you going to the store now? هو همدا اوس خوراکي پلورنځي ته ځم یا د خوراکي پلورنځي په طرف روان یم. Yes, I'm going there now. د دې معنا کیږي آیا کولی شئ لږ چای واخلئ؟ غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. Can you buy some tea? Buy. Buy some tea. Can you buy some tea? بیا پوښتنه وکړئ آیا کولی شئ لږ چای واخلئ؟ Can you buy some tea? وایئ زه غواړم لږ قهوه واخلم. I want to buy some coffee. وایئ ته کولی شئ لږ قهوه واخلئ. You can buy coffee. پوښتنه وکړئ مونږ قهوه چیرته اخیستلی شو؟ Where can we buy coffee? له خوراکي پلورنځي یا سوپرمارکټ نه مشخصاً. From the store. په خوراکي پلورنځي کې مشخصاً. At the store. ته کولی شې قهوه له خوراکي پلورنځي نه واخلې. You can buy coffee from the store. مونږ کولی شو چای په خوراکي پلورنځي کې واخلو. We can buy tea
At the store. مونږ کولی شو هلته لاړ شو. We can go there. د دې معنا کیږي څه شی غواړې واخلې؟ غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. What do you want to buy? What? What do you want? What do you want to buy? تلفظ یې ښه غوږ ونیسئ. بیا ووایئ څه شی غواړې واخلې؟ What do you want to buy? ووایئ څه شی؟ What? د دې معنا کیږي څه غواړې وکړئ. غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. What do you want to do? Do. Want to do. What do you want to do? بیا پوښتنه وکړئ غواړئ څه کار وکړئ؟ What do you want to do? ځواب ورکړئ غواړم مارکیټ ته لاړ شم. I want to go to the mall. پوښتنه وکړئ کله غواړې لاړ شې؟ When do you want to go? آیا نن ځې؟ آیا نن روان یې؟ Are you going today? نه نن نه. No, not today. پوښتنه وکړئ په مارکیټ کې غواړئ څه کار وکړئ؟ What do you want to do at the mall? پوښتنه وکړئ څه غواړې واخلې؟ What do you want to buy? د دې معنا کیږي غواړم یو څه واخلم. غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. I want to buy something. Something. Some. Thing. Something. To buy something. I want to buy something. د something تلفظ ته ښه غوږ ونیسئ. بیا ووایئ یو شی. Something. Something. غواړم یو شی واخلم. I want to buy something. پوښتنه وکړئ آیا غواړئ یو څه د خوراکي پلورنځي نه واخلئ؟ Do you want to buy something? له خوراکي پلورنځي نه. From the store. اوس پوښتنه وکړئ آیا غواړئ یو څه د خوراکي پلورنځي نه واخلئ؟ Do you want to buy something from the store? ځواب ورکړئ نن نه. Not today. ووایئ د خوراکي پلورنځي نه. From the store. اوس کوشش وکړئ ووایئ چې د خوراکي پلورنځي څخه نه. Not from the store. له مارکیټ څخه. From the mall. د یو مارکیټ څخه. From a mall. اوس د تلفظ تمرین. غوږ ونیسئ او تکرار یې کړئ. Please sit there. Please. Sit. There. What? Where? When? Something. Thing. Something. Store. Store.
mall, ووایئ زه نه غواړم. I don't want. زه نه غواړم چې لاړ شم. I don't want to go. زه نه غواړم چې کانادا ته لاړ شم. I don't want to go to Canada. زه نن نه غواړم چې هلته لاړ شم. I don't want to go there today. نن نشو کولای چې لاړ شو. We can't go today. دې خبرې اترې ته غوږ ونیسئ. Mina, what do you want to do now? I want to go to the store. Do you want something? Yes, please. I want some tea. Can you buy some coffee too? Yes, I can. Do you know where Ali is? What? Where's Ali? Oh, I think Allie's at the mall now. Okay, I'm going now. Goodbye. Goodbye. بیا غوږ ونیسئ. Mina, what do you want to do now? I want to go to the store. Do you want something? Yes, please. I want some tea. Can you buy some coffee too? Yes, I can. Do you know where Ali is? What? Where's Ali? Oh, I think Allie's at the mall now. Okay, I'm going now. Goodbye. Goodbye. پوښتنه وکړئ آیا موږ کولی شو دلته کینو؟ Can we sit here? مثبت او وړوکی ځواب. Yes, you can. منفي او وړوکی ځواب. No, you can't. پوښتنه وکړئ موږ کله غواړو ایران ته لاړ شو؟ When do we want to go to Iran? نه پوهیږم. I don't know. نن نه. Not today. له ما نه پوښتنه وکړئ او وګورئ چې د کوم ځای څخه یم. Where are you from? اوس له ما نه پوښتنه وکړئ او وګورئ چې شادي له کوم ځای څخه دی. Where's Shadi from? شادي د ایران څخه دی. Shadi's from Iran. وای مارکیټ دلته نه دی. The mall's not here. هلته دی. It's there. دلته نه دی. It's not here. آیا هلته دی؟ Is it there? هو فکر کوم هلته دی. Yes, I think it's there. نه پوهیږم. I don't know. اوس رویا ته سلام ورکړئ. Hello, Roya. ورڅخه پوښتنه وکړئ چې نن څنګه ده. How are you today? ځواب ورکړئ ښه یم مننه. I'm fine, thanks. ورنه پوښتنه وکړئ او وګورئ چې نن غواړي څه کار وکړي. What do you want to do today? غواړم مارکیټ ته لاړ شم. I want to go to the mall. غواړم یو څه واخلم. I want to buy something. ورنه پوښتنه وکړئ چې کله غواړي ایران ته لاړ شي. When do you want to go to Iran? چیرته غواړي لاړ شي؟ Where do you want to go? آیا کانادا ته هم ځې؟ Are you going to Canada too? نه پوهیږم. I don't know.
له ما نه پوښتنه وکړئ چې آیا همدا اوس کور ته ځم؟ Are you going home now? ووایئ اوس نه. Not now. پوښتنه وکړئ چې آیا غواړم کښېنم؟ Do you want to sit? اوس تاسو درېدلی او کاملا راحت یې، نه غواړئ چې کښېنئ. څنګه مننه کوئ؟ No thanks, I'm fine. No, thank you, I'm fine. د مننې ځواب څنګه ورکوو؟ You're welcome. ووایئ نن غواړم دلته کښېنم. د نن کلمه د جملې په اول کې استعمال کړئ. Today I want to sit here. آیا ته هم غواړې دلته کښېنې؟ Do you want to sit here too? ووایئ فکر نه کوم چې موږ وشو کولی دلته کښېنو. I don't think we can sit here. موږ نشو کولی دلته کښېنو. We can't sit here. زه غواړم هلته کښېنم. I want to sit there. پوښتنه وکړئ څه شی غواړئ؟ What do you want? کوشش وکړئ ووایئ له ما نه. From me. ووایئ له ما نه څه غواړئ؟ What do you want from me? کوشش وکړئ ووایئ چې څه کار کوئ؟ What do you do? What do you do? اوس له ما نه پوښتنه وکړئ چې څه کار کوم. څنګه پوښتنه کوئ؟ What do you do? اوس یو ځای ته مو ځان کړی دی. غواړئ پوښتنه وکړئ چې آیا سهار هلته دی؟ څنګه پوښتنه کوئ؟ Is Sahar there? نه سهار دلته نه ده. No, Sahar's not here. پوښتنه وکړئ او وګورئ چې سهار چیرته دی. Where's Sahar? پوښتنه وکړئ او وګورئ چې آیا سهار په مارکیټ کې ده؟ Is Sahar at the mall? ووایئ فکر نه کوم چې سهار په مارکیټ کې وي. I don't think Sahar's at the mall. اوس فکر وکړئ چې سهار هلته ده. غواړئ پوښتنه وکړئ چې آیا شادي هم هلته دی؟ څنګه پوښتنه کوئ؟ Is Shadi there too? ووایئ هو شادي هم دلته دی. Yes, Shadi's here too. له ما نه پوښتنه وکړئ چې څه کار کوم. یعنې څه وظیفه لرم. What do you do? له ما نه پوښتنه وکړئ چې دلته څه کار کوم. What do you do here? کله چې یو څوک د تاسو نه مننه کوي د مننې ځواب څنګه ورکوئ؟ You're welcome. د شپږم درس پای.